بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب جلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن ویډیو کې موږ ټریکس وایو. سره کوم یو ټریک به وایو. صحیح ده. روزانه موږ یو ټریک وایو چې سره کوم موږ ځان ته یو شی اسانولی شو. صحیح ده. نن ویډیو کې موږ دغه ټریکس وایو چې فرض مثال زه لیکنه کوم، دغه لیکنه ما وکړه، داسې لیکنه ما وکړه. زه غواړم چې دغه لیکنه چې کوم ما کړې ده دا د اتوماتیکلی څه شي غټو کې شي. لکه فرض مثال تاسو دا وګورئ، دا لیکنه په څه کې ده؟ غوړو کې ده. زه چې دا په غټو کې شي تاسو به څنګه شل کوئ؟ الټ اول کنټرول ا ونیسئ، کنټرول ا سره الټ شي سلیکټ شي، کنټرول ا سره الټ سلیکټ، بیا کنټرول شفت ا. وګوره اتوماتیکلی ټول غټ شو که نه شو؟ اتوماتیکلی ټول غټ شو. د دې لپاره شارټکټ څه شو؟ د دې لپاره شارټکټ چې یو کنټرول پلس شفت پلس ا، دغه چې شو شارټکټ و. یو بل شارټکټ چې موږ یې کارو دلته، فرض مثال زه غواړم چې یو بسم الله ولیکم. د بسم الله د لیکلو دپاره شارټکټ څه شی دی؟ شارټکټ چې دی اف ډي الټ ایکس، بسم الله ولیکل شو. صحیح ده. دا دی والا یو بل شارټکټ. دا هم موږ سره څه دی؟ یو شارټکټ دی. خو دې دپاره د دې شارټکټ سره کوم دی؟ د بسم الله لپاره شارټکټ څه دی؟ اف ډي به ووهئ او بیا به دې نه به څه شی ووهئ؟ الټ ایکس به ووهئ، بیا به څه ووهئ؟ الټ پلس ایکس به ووهئ. خو کله چې اف ډي ووهل دې نه به خوا کېږئ نه، ډایرکټ به الټ ایکس ووهئ نو تاسو سره بسم الله ولیکل شي. نن زموږ ویډیو د همدې ټریکس باره کې وه، او انشاءالله نورې ویډیوګانې به هم زموږ ټریکس باره کې راځي، د کمپیوټر ټریکس باره کې. زیاتره شاګردانو دې غوښتنه کړې وه، نو د دې لپاره ما ټریکس شروع کړو. والسلام.